تیره ورځ د استعفا څخه د غني د په شا کېدو مهم راز. تیره ورځ د حکومتي سرچینو له لوري اعلان وشو چې د هیواد ولسمشر محمد اشرف غني به 1:30 بجه باندې ملت یو مهمه وینا وکړي. خو لکه څنګه چې د ملت تمه وه، ولسمشر غني داسې کوم خاص څه ونه ویل، خو زیاته کړه چې د سیاسونو او نړیوالو ملګرو سره په مشورو بوخت دی او په لنډ وخت کې به خپله پرېکړه اعلان کړي. د ولسمشر غني د وینا څخه وړاندې هغه ته ډېرو نږدې کسانو دا منلې وه چې ولسمشر غني استعفا کړې ده، مګر کله چې ولسمشر غني وینا پیل کړه نو دا ډول هیڅ هم نه وو او هغه خپل استعفا په هکله څه ونه ویل، بلکې د پوځ د انسجام په هکله خبرې وکړې او زیاته کړه چې نه غواړي وینه تویونه دوام وکړي. دا خبره ډیره قطعي ښکارېده چې ولسمشر غني به استعفا کوي. اوس هم معتبرې سرچینې خبریال ویپاڼې ته وایي چې ولسمشر غني خپل استعفا هغه مقتدرې شورا یا ټیم ته سپارلې ده چې نن به دوحې ته لاړ شي او هلته به د طالبانو سره د واک د انتقال په هکله خبرې وکړي. مګر دا چې تیره ورځ ولې ولسمشر غني استعفا ونه کړه، د یو لړ مسایلو سپیناوی پاتې و. تیره ورځ د واک د انتقال او ځای ناستې په هکله هیڅ پرمختګ نه و شوی او حکومتي لوړپوړو چارواکو هم ویل چې واک باید یو انتقالي حکومت ته وسپارل شي. نو له همدې کبله غني پرون د خپلې وینا په مهال خپل استعفا اعلان نه کړه. مګر د ورځې په ختمېدو د طالبانو چټک پرمختګ، د مطلق اکثریت ولایتونو سقوط، د طالبان لوري د کابل مطلقه محاصره د دې سبب شو چې غني او سیاسیونو د انتقالي حکومت په نوم او یا هم په مستقیم ډول طالبان ته بشپړ واک انتقال کړي. معتبرې سرچینې خبریال ویپاڼې ته وایي چې واک به طالبان ته انتقالېږي. د مراسم او نور مسایل په هکله تر اوسه دقیق څه نه دي ویل شوي، خو څه چې نوره قطعي ده هغه د ولسمشر غني استعفا او د واک انتقال دی.